خوست کې د کرکټ د ملي لوبډلې د پیلي توپوهونکي لوبغاړي نجیب ترکی غیبي جنازه ترسره شوه. نجیب ترکی چې څو ورځې وړاندې په ننګرهار کې موټر ووهه، 3 ورځې د کوما په حالت کې په روغتون کې بستر و چې نن سهار یې ساه ورکړه. د نوموړي پر مړینه د کرکټ بورډ د چارواکو ترڅنګ سیاسونو، ولسمشر، عامو افغانانو او د کرکټ نړیوالې شورا ICC هم خپله غمرازي او خواشیني څرګنده کړې ده. نجیب ترکی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې هغه پیلیز توپوهونکی و چې په بېرحمانه توپوهنې سره یې په نړیواله کچه مینوال درلودل. نجیب ترکی د شپږیزه ټورنمنټ په یوه لوبه کې له یو بل لوبغاړي پاچا سره ټکر وکړ چې له امله یې دواړه زخمیان شول. په لوبه کې تر دې ټکر او زخمی کېدو وروسته چې په سر باندې ضربه پیدا کړې وه، ډاکټرانو نجیب ترکی ته د استراحت امر کړی و او له کرکټ بورډ یې غوښتي و چې د لوبغاړي نجیب ترکی د حافظې د ستونزې د حل په موخه باید نوموړي ته یو ډاکټر موظف شي. خو د معلوماتو له مخې چې ملي لوبغاړی نجیب ترکی کور ته ولاړ او هغلته پرته له دې چې درملنه یې ترسره شي بیرته عادي ژوند ته راوګرځېده. په خوست کې د نجیب ترکی مینوالو، د کرکټ لوبغاړو او مسؤلینو په خوست کرکټ ملي لوبغالي باندې د نجیب ترکی غیبي جنازه ترسره کړه. جهاد سنگین چې د نجیب ترکی خواخوږی او نږدې ملګری دی، د نوموړي خاطره وایي: زه درځم خوست ته او هغه موږ لهجه به درته ښه ویله چې هغه خوست کې کوم سنځلې چې دي هغه به ماته ستې، هغه که څه هم هغه به د سنځلې وخت هم نه و، نو سم به نه و، خو ده به دغه خوست ولس سره خپله مینه ثابتوله. بل لور ته د نجیب ترکی د سنګر ملګري او د کرکټ لوبې د کورنۍ غړي او لوبغاړي د دغه لوبغاړي پر مړینه سخت خواشیني دي. نجیب نه تنها د ننګرهار افتخار و، نه تنها د شمالي د شرقي زون افتخار، بلکې د ټول افغانستان افتخار و. د نجیب دا ناګهاني مرګ او دغه درد خصوصا د لوبغاړو دپاره یو څوکینه ما سترګې ډکې دي، حتی که پیژنده یې صحیح که نه پیژنده، ګانډیوالي ورسره وه که نه وه، ټول یو درد احساس کړی. سهار چې زه خپله خبر شوم نو یقین وکړئ اچۍ مې څښه، اچۍ هم خوند رانه کړه. نو د نجیب ځای د وطن دپاره ځای ده، د وطن د کرکټ دپاره ځای ده. نجیب ترکی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لپاره یوه ورځنۍ او 12 شل اوریزه لوبې ترسره کړي دي. نجیب ترکی تر ډیره پورې په بېرحمه او ګرمه توپوهنه باندې مشهور و، خو له نن وروسته د نجیب ترکی په نوم د کرکټ نړۍ او د افغانستان کرکټ کوم لوبغاړی نه لري.